او خصوصا د جهاد مسلې دې کې به ډېر احتیاط کې علما وایي ځکه چې د دې تعلق د وینو سره دی او د کومې مسلې تعلق چې د وینې سره وي او د وینې د تویدو سره وي نو په دې کې به احتیاط هغه ډېر زیات کوي. خو د افسوس خبره دا ده چې زموږ د پښتانه دا که نور په څه نه پوهېږي خو یو دوه کاره ځان یې ورته سم تکړه کړی چې په دې باندې هر سړی پوهېږي. یو دا د کفر ټاپې لګول په خلکو باندې چې دا کافر دی او دا مرتد دی او دا داسې او دا داسې، او یو د جهاد مسله ګوره اودس به له نه ورځي دیم فتوې لګوي په دغه ځای کې جهاد واجب دی او دلته داسې دی او دلته دا دی، او حالانکې د خپل مونځ اودس به له هم نه ورځي، او چې کیني په خپل بیټک کې او په خپله تولۍ کې مړه درباریان مولیان نه بیانوي د جهاد مسلې څوک نه بیانوي، ټول د کافر زامن دي والعیاذ بالله. او یا به ځان ته نظم او نعت ولګوي، د نظمونو ډېره تباهي کړې ده، ځان ته به ګرم ونته کې نظم ولګوي او په هغې کې به دا ډز ډوز او دا جوړي چې نظم بند کړي وي یو پکې مسلمان نشته. دلیل څه دی؟ وایي دلیل دغه نظم دی که نظم کې دا قصه چلی او یعنی د ده جذبه راوچتېږي هغه په نظمونو او په نعتونو سره. لکه راشه قرآن د الله شتي که نه دې سره سړي جذبه راوچتېږي، حدیثونه شتي دا واوره د دې نه به مسله راوباسو. نو زموږ دې خلکو کې دا مسله ده او د جهاد غټې مسلې دوی به په دیره کې حل کوي ناست وي. علما غټ غټ علما موږ په خپلو سترګو لیدلي چې کله ورته د امت دا غټې مسلې راشي خصوصا هغه چې د وینې تویدو خبره به کړي نو یو خو اولنی کوشش دا کوي چې دا مسله د ځان نه بل عالم ته واړوي، او که وایي نړی نو بیا وخت وغواړي، بیا تپوس کوي، نو بیا تحقیق کوي، نو سوچ او فکر کوي، نو د هغې نه بعد بیا یو فتوا ورکوي سره د دې نه چې د الله نه سخت یېرېږي. او دی به لګي بس آیت به یاد کړی او په هر چا باندې ورځه او په هر چا پسې ورځه او په هر ټیم ورځه، نو دا خبره غلطه ده. علماو ته به واپس کېږي، خو علما کم علما؟ ربانیین علما. هغه ملا هم نه چې صرف په نوم ملا دی، پټکی په سر پروت دی ته پسې ورماتي، صرف په پټکي باندې سړی نه مولا کېږي او نه صرف په رومیال باندې چې په سر باندې چې دی ښایسته رومال اچولی دی او چې څومره ولې دا دغه مزدار کي دا نقشه یو خلک وایي وګوره څومره غټ ملا دی، څومره مزیدار ټوکې په سر پروت دی، او دې پټکي ته وګوره زار او قربان څومره غټ پټکی، او دې سپینو کپړو ته وګوره. په دې به نه دوکه کېږي. اصل شی چې پکار دی هغه څه پکار دی؟ علم پکار دی چې علم چا سره وي هغه په دې کې خبرې کولی شي. او سورة الانفال تفسیر موږ ختم کړی، هلته موږ ډېر د جهاد شروط او آداب بیان کړي او صرف دې صورت په ابتدا کې بیان شوي. ګوره بله فایده مې درته دا ذکر کوله چې الله بیا ووایي الله د متقیانو ملګری دی. څه ضرورت دی چې الله دلته دا خبره کوله؟ نو د دې یو وجه یو ته دا واضح شوه چې الله د جهاد خبره وکړه چې مشرکانو سره وجنګېږي، نو بیا وایي الله د پرهیزګارو ملګری. معنی دا چې د جهاد پرهیزګاره خلک کوي، یو جی پرهیزګاري غواړي، تقوا غواړي، او د دې پرهیزګارو خلکو جهاد هغه صحیح جهاد. او بله تقوا څه ته وایي؟ د الله نه یېرې ته که نو معنی دا ده ولې الله دا وایي چې زه چې څوک زما نه یېرېږي د هغوی ملګری یم. تا ته یو قسمه اشاره وکړه چې ګورې د مشرکانو سره به جنګېږي خو دې مسلو کې ګورې د الله نه یېرېده پکار دي، د خپل ذهن نه فیصلې نه کړي. یره د الله چې تا سره یي که نه نو ته به د ځان نه اقدام نه کړي. یره د الله چې تا سره یي نو تا کې به دا جرأت را نه شي چې ته په ناحقه یو سړی مړ کړي. یره د الله چې ستا په سینه کې یي نو د ډېرو غلطو فتوو نه د ډېرو غلطو خبرو نه به ته رامنه شي، ځکه الله دلته تقوادار ذکر کړي دي او الله دې مونږ په دغه تقوادارو کې شمار کړي.